خبرونه وايي هندوستان له افغانستان سره د غنمو د مرستې یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د هند حکومت د افغانستان لپاره د دغه هیواد د مرسته شویو غنمو د وروستۍ برخې د لیږلو هوکړه لیک د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام سره لاسلیک کړ. په هند کې د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ چې پرون یکشنبه د سرطان پر 19مه نیټه لاسلیک شو، د دغه هیواد په 13,000 ټنه ژمنه شوي غنم افغانستان ته ولېږي. سرچینې زیاته کړې دغه غنم به له افغانستان سره د بشري ناورین د پای ته رسولو د هڅو په دوام کې چې د وروستۍ زلزلې له کبله نور هم ډیر شوي مرسته وکړي. هند افغانستان ته 50,000 ټنه غنم ژمنه کړې وه چې شاوخوا 15,000 ټنه د پاکستان له لارې افغانستان ته راستول شوي دي. هند د مرستې په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې پاکستان هم له یاد هیواده د غنمو غوښتنه کړې وه، خو هندوستان ورته انکار کړی و او له دې خبرې دا معلومیږي چې هندوستان له افغانستان سره تر ټولو ښې اړیکې لري. باید ویلی شي چې په نړیواله سطحه اکثره هیوادونه د غنمو له کمښت سره مخ دي. ګرانو لیدونکو، تاسې د هندوستان د دې مرستې په هکله څه نظر لرئ؟ هندوستان ولې له افغانستان سره مرسته کول غواړي؟ په دې اړه ضرور موږ سره خپل معلومات شریک کړئ او هم در سره ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.